د خپلواکۍ اتل وپېژنې اونیز کمپاین نن د لغمان والي له لوري په ښار او کوڅو کې مخته یوړل شو. د خپلواکۍ اتل وپېژنې تر سرلیک لاندې په ښار، کلیو او ولسونو کې د امیر علي حضرت غازي امان الله خان د پېژندنې او د سولې د پیغام لیږدونې اونیز سراسري کمپاین چې د تېرې شنبې ورځې راهیسې په لغمان کې د ولایتي ادارې له لوري پیل شوی و، نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي، د ولایتي شورا د مرستیال او غړو، د لغمان امنیه قمندان، د ملکي ادارو د یو شمېر مسؤلینو او د لغمان د مرکز په ګډون د 15 ګونو ولسوالیو د مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو لوري په مهترلام ښار کې مخته یوړل شو. د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په وینا چې دغه اونیز سراسري کمپاین څخه یې موخه د خپلواکۍ او ملي ویاړونو په ارزښت درناوي او دغه راز د ستر غازي امان الله خان د ژوند او کارنامو په اړه د نوي نسل پوهول، د ولسونو هڅونه څو د هیوادنۍ مینې او جذبې له مخې د دغسې ورځو په نمانځنه کې یو له بله ځانونه مخکې کړي او د دې ترڅنګ د لغمان ګوټ ته د سولې او امن د پیغام لیږدول دي. ښاغلي نعیمي چې په دغه کمپاین کې یې د مهترلام ښار په کوڅو او بېلابېلو برخو کې مشرانو، ځوانانو، میرمنو او کوچنیانو ته له پورته پیغامونو چاپ شوي پاڼې چې پر یو مخ یې د غازي امان الله خان تصویر، د خپلواکۍ د ورځې یاد او په بل مخ یې د ستر غازي پیژندنه، کارنامې او د سولې پیغام لیکل شوي ول، په خپلو لاسونو وویشل او له خلکو یې غوښتل چې د خپلو ملي ویاړونو او ارزښتونو پالنه وکړي. نوموړي همداشان زیاته کړه هغه ملتونه همیشه ژوندي وي چې خپل تاریخ ژوندی ساتي، خپلې ملي ویاړنې ارزښتونه پالي او دغه راز راتلونکو نسلونو ته تاریخي بریالیتوبونه په میراث پرېږدي. لغمان والي د دغه کمپاین په ترڅ کې رسنیو ته وویل لکه څرنګه چې زموږ پلرونو او نیکونو د سرونو او وینو په قربانۍ او سرښندنې د تاریخ په اوږدو کې د هر غلیم پر وړاندې د حق غږ پورته کړی، نو اوس موږ ټولو ته په کار ده چې د تلپاتې سولې او امن د ټینګښت لپاره غږ پورته کړو او ټول سره لاسونه یو کړو.